السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى چې څومره حمدونه او ثناګانې ووایو هغه کمې دي، او که ټول عمر دا تندی الله ته په سجده باندې کیږدو او په خاورو کې په سجده کیږدو او د خاورو سره خاورې شي، نو بیا به هم د الله شکر هغه ادا نه کړو. وجه د هغې دا بېشماره نعمتونه د الله او دا بېشماره احسانات د الله په موږ باندې، لکه څنګه چې په سورة ابراهیم کې او سورة النحل کې الله رب العزت دې خبرې ته اشاره کړې ده. سورة ابراهیم کې الله رب العزت دا ویلي دي: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله وآتاكم من كل ما سألتموه، او الله غزات ته چې تاسو له درکړي دي هر هغه څه چې تاسو ته ضرورت دی، هر څه موږ له راکړي دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، او که چېرته تاسو راولګئ چې یاره د الله د نعمتونه به شمار کړو او سر ته یې ورسو، الله وایي سر ته یې نشئ رسولی. او معامله د دې انسان ډېر عجیبه ده. ان الانسان لظلوم کفار. سره د دومره نعمتونو د انسان بیا هم ناشکره دی. د الله په دې بېشماره نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې یو سړي له دومره ژوند ورکړي چې د خپلو مسلمانانو وروڼو سره، د خپلو نږدې ملګرو سره، د خوږو او د قدرمنو خلکو سره په ژوند کې بیا یو پیر ملاقات وکړي. زه کویټې ته د نن نه تقریبا 4 سره پاسه 4 کاله مخکې راغلی وم. بیا منځ کې پکې دا کرونا د حالات رالو، 3 کاله پای کې تیر شو. نو دې پېرله چې زه راتلم نو ډېر په یو شوق او جذبې سره، ځکه چې د کویټې او د بلوچستان قدرمن خلک دي، عزتمن خلک دي، او د الله په دین باندې مین خلک دي. نو په دې شکر دی چې الله ما له دومره ژوند راکړو، تاسو له دومره ژوند درکړو چې ما تاسو ولیدو، تاسو بیا زه ولیدم. او الله دې زموږ په ژوند کې برکت واچوي، او الله دې موږ له اوږد ژوند راکړي ټولو ته د خپلې بندګۍ لپاره، او الله دې موږ له اوږد ژوند راکړي چې خپل رب پکې راضي کړو. بیا ما سوچ کوو چې څه باره کې به خبرې کوو. نو خبرې به یو داسې موضوع باندې وکړو چې به یې کې دننه ډېرې خبرې راځي، خو زه به مختصر په یو څو نقاطو کې بیان کړم. ښه ذهن ته ډېرې خبرې راځي چې یاره که دا ورته ووایم دې ملګرو ته، دا ورته ووایم، دا ورته ووایم. دا زما تاسو سره محبت دی، او ځکه صحابه کرام چې به کله د یو بل سره میلاوي شو رضوان الله علیهم اجمعین، نو هغوی به یو بل له تحفه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ورکول. وایي تحفه درله در نه کړم، هغه بل به ورته یې راکړه که نه څه تحفه ده؟ وایي تحفه یو حدیث دی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی، او د دې نه اوچته تحفه بله نشته. دا خبره غلطه ده که صحیح ده؟
تاسو دې کوي اخی دا خبره صحیح ده که غلطه ده د دې نه اوچته تحفه بله نشته زما هم چې دلته راغلم تاسو ته د تحفې در کوم د نصیحتونه تاسو ته د بیان تاسو ته دا زما تاسو سره محبت دی د الله د رضا دپاره او دا زما ستاسو یعنې خیرخواهي لټوم نو ځکه مې ډېرې خبرې ذهن ته راځي چې دوی ته دا ووایم دوی ته دا ووایم دوی ته دا ووایم خو لنډ به درته دا ووایم زما په بیانونو کې الحمدلله تاسو اکثر وروڼه یې اوري او خویندې اکثر اوري پای کې به ډېرې مسلې تاسو اورېدلي او انشاءالله نورې به مو ستاسو مخې له راشي خو دلته یو مختصر په یو اهمه خبره باندې زه یو څو منټه خبرې وکړم هغه ده د خوشه د دنیا ته چې وګورو او د خلکو ته وګورو او د فتنو ته وګورو او د بېدینۍ ته وګورو او زمونږ د کمزورتیا ته وګورو او زمونږ د دین نه لرې کېدو ته وګورو نو دا خبره ښه واضحه ده چې موږ د الله نه ډېر لرې تللي یو که دا څوک مني او که نه مني یعنې ګوره د الله نه لرې کېده مطلب دا نه چې سړی د اسلام نه وتی دا دینداري چې ده که نه دا ټوله یو شان نه دا مرتبې دي دا ایمانونه یو شان نه ګورئ د چا ایمان ډېر اوچتي د چا هغه کمزوری د چا هغه ښه کمزوری او کله والعیاذ بالله بالکل د ایمان نه وځي نو دغه شان الله ته نږدې کېده لرې کېده دا په یو مرتبه کې نه دي چېرې یو سړی دا وایي زه مونځ کوم بل وایي زه مونځ کوم دا دواړه به یو شان الله ته نږدې نه ځکه چې نور هم ډېرې خبرې شته نو که د معاشرې ته وګورو نو د الله نه دا لرې کېده د دیندارۍ نه لرې کېده دا عام شوي دي د فتنو د لاسه د ډېر څه د لاسه چې د مقام د دغه اسبابو نه دي چې زه هغه اسباب بیان کړم چې د څه خبرې د لاسه موږ د الله نه لرې شوي یو یا د قرآن او د حدیث نه لرې شوي د مؤمن همیشه دا کوشش وي چې دی نږدې شي خپل رب ته او دا زما هم کوشش دی او دا ستاسو هم کوشش دی بلکې د دنیا کې زموږ د ټولو د پیدایش مقصد هم دا دی چې موږ ځان نږدې کړو الله ته او هغه عرش والا رب چې دی هغه راضي کړو الله ته نږدې کېده دا داسې موضوع ده که په دې باندې سړی په هفتو خبرې وکړي دا نه ختمېږي په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي په مجلداتو کې لیکلي دي په سوونو پاڼو کې خبرې لیکلي دي چې الله ته نږدې کېده څه ته وایي او په څه الله ته نږدې کېدی شي او د څه د لاسه ته د الله نه لرې کېږي د ټولې خبرې بیان کړي دي ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې خلکو صفت کړی دی کوم خلک چې الله ته نږدې کېدو کې د یو بل سره مقابلې کوي او نن سبا خو پیسه الټه ده زموږ مقابلې هغه د پیسو ګټلو دپاره دي د تجارت ډېرولو دپاره دي د بچو د ډېرولو دپاره دي د نوم او د شهرت او دبدبه او رعب د دې دپاره لګیا دي اکثر خلک او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الله ألهاكم التكاثر تاسو غافله کړي د ډیروالي د هرس د ډیروالي مال بچي جیداد دبدبه نوم د ټول هرس الله وایي دې تاسو غافله کړي حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مقبرو ته لاړئ مقبرو ته تللی دا په دوه قسمه دي یا خو لاړئ مړي م ښخ کړو په خپله او دا مونږ تلي یو مونږ په خپله خپل خپلوان ښخ کړي دي دې قبرونو ته م کوز کړي دي الله وایي بیا هم تاسو دغه ډیروالي د هرس نه غلي نه شوئ او دویم تفسیر دې دا دی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مړه شوئ خو ستاسو هغه هرس ختم نه شو کله داسې نه ده پکار الله وایي سوف تعلمون ډېر ژر به تاسو ته پته ولګي خبره ما دا کوله چې الله د هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې د یو بل سره مقابله کوي په دې خبره کې چې الله ته به څوک نږدې کېږي یو څو ایتونه درته وایم او په توجه سره به یې واورئ الله د مؤمنانو صفت کړی دی او د نیکانو بندگانو صفت په سورت بني اسرائیل کې کړی دی الله وایي
يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللوي مؤمنان نيكان ملائك بكم دي دا بندگان دا انبياؤنا على وجهكم نيكان خلقتي دا طول يولار لدي الله تدنيجدي كيدو أيهم أقرب چكم يو بپدوي كي الله تدير نجدي كيگي دوي بدي مقابلة كي لكياتي دا دا انبياء مقابلة دا دا نيكان خلق مقابلة دا دا صحابة كرام مقابلة دا دا آغا چا مقابلة دا چي پا الله باندي مهيني دا دا آغا چا مقابلة دا چي پا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باندي مهيني دا دا آغا چا مقابلة دا چي آغا پا قرآن و پا حديث باندي مهيني. او ذكا امام حسن بصري رحمه الله وي چي من نافسك في الدنيا تاسر چي پا دنیا کی سوک مقابلة كي نو دا دنیا روانه گزاري کوتا وتوایا ما سر دومره ټیم نشتی زه دومره کمزور سوچ نه لرم چې تا سره په مقابله شم په هغه څه کې چې هغه فاني ده زه مصروف یم په هغه څه کې چې هغه همیشه دپاره باقي ده او هغه آخرت ژوند دی زه په هغې کې مقابله کوم. نو د مؤمنانو مقابلې هغه په څه کې دي چې څوک به الله ته ډېر نږدې کېږي. سورة الواقعة سورة الواقع کې الله رب العزت د مؤمنانو درې قسمه ډلې ذکر کړي دي. قیامت په ورځ به مؤمنان په درې ډلو کې تقسیمیږي. یوه ډله اصحاب المیمنه ښی طرف والا د عام مؤمنان دي جنتیان دي. دویمه ډله اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمه ورته ویل کېږي دا ګس لاس والا والعیاذ بالله دا جهنمیان دي. په دې مؤمنانو کې یو بله ډله ده دې چې تعبیر کې خطا شی هم کله کله انسان خبرې کوي سبقت لساني کېږي. سورة الواقع کې د خلکو درې ډلې ذکر شوي چې پهې کې دوه د مؤمنانو دي او دا درېیمه ډله کې مؤمنان هم دي کافران هم دي ځکه چې جهنم ته ګناهګار مؤمن او مسلمان هم تللی شي او کافر به ورته ځي د همیشه دپاره والعیاذ بالله الله یې ته موږ ټول ساتي. خو د مؤمنانو دوه ډلې دي یو عام مؤمنان دي یو خاص مؤمنان دي. خاص مؤمنان مبارک الله سوی دي توکي دي بسورة الواقعة كي والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون الله وی په دنیا کې چې د یو بل سره مقابلې کړي دي په دین کې د یو بل نه مخکې شوي دي السابقون دوی به جنت ته هم د نورو خلکو نه مخکې ځي. اولئک المقربون دا خلک الله ته ډېر نږدې کړی شوي دي. فایدې ادا کوي دا چې دوی مقابلې کړي دي په دنیا کې والسابقون دوی مقابلې کړي دي هغه مقابلې د دې لپاره کړي وي چې الله ته نږدې شي. الله وایي اولئک المقربون دغه مقابلو د لاسه دوی ګټلې ده د یو بل نه مخکې شوي دي او ما ته رانږدې شوي دي. الله دې موږ هم هغه ته نږدې کړي. ښه دغه شان الله د هغه ملایکو صفت کړی دی کوم ملایک چې الله ته نږدې او د هغوی بحث هم په سورة النساء کې شته. الله وایي الملائکه المقربون ملائک مبارک الله دا لفظ استعمال کړی دی المقربون. ها انبیاء مبارک ما خو لږ ساعت مخکې مختصر خبر وکړه جامع چې د انبیاء د ټولو دا طریقه و چې کوشش وکړو چې الله ته نږدې شي. عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په هغه 15 پیغمبرانو کې دی چې هغوی ته اولو العزم ویلی کېږي. الله رب العزت بغیر د پلار نه پیدا کړی یو لویه نښه وه د الله د قدرت. الله د هغه په باره کې وایي په سورة آل عمران کې سورة آل عمران کې الله وایي د عیسی علیه السلام په باره کې وجیها فی الدنیا والآخرة وجیها فی الدنیا والآخرة
ومن المقربين. الله وی عیسی علیہ السلام په دنیا او آخرت کې ډېر مخوریزو او څنګه مخوریز نو چې هغه پیغمبر د الله دی. ومن المقربین او دې د نږدې کړی شو نو الله ته. موسی علیه السلام دا په هغه پنځه پیغمبرانو کې دی چې اولو العزم ورته ویل کېږي. او زه تاسو ته دا د زړه نه دا خبره وکړم، الله ته نږدې کېده حقیقي طاقت دی چې کله الله ته نږدې شو که نه الله به درله داسې طاقت درکړي د عبادت، د بندګۍ، په دنیا کې ښایسته ژوند، فراغ رزق، حلال روزي، نیکعمله بچي، سکون، اطمینان، چې څه غواړې چې هغې ته حیات طیبه ویلی کېږي هغه تا ته په دې سره میلاویږي چې کله ته الله ته نږدې شي. نو دا یو طاقت دی، الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ نږدې کړي هغه ته. موسی علیه السلام په باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده په سورت مریم کې. سورت مریم کې 14مه سپاره کې د موسی علیه السلام په باره کې الله څه وایي؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله وی ما موسی علیہ السلام ته आवाज کړو په تور غر باندې وغه کله چې هغه ملاقات لته او یاره تور غر په خوا کې هلته الله هغه ته आवाज کړو، هغه سره خبرې کړې وې د موسی علیه السلام سره څنګه چې هغه د شان سره ښایي. وقربناه نجيا. الله وی هغه ګوره ما ځان ته نږدې کړو، موسی علیه السلام یې ځان ته نږدې کړو. په دې ټولو دا ما چې را څومره ایتونه ووایي او بیا ډېرېږي په دې ټولو کې مقصدي خبره هغه دا ټکی دی المقربین، الله ته نږدې کېده. او زه به د مشایخو او دلته دا قدرمن چې کوم ناست دي او ستاسو په اجازت سره یو څو خبرې یو څو لارې الله ته د نږدې کېدو بیان کړم. بیان یې کوم که نه؟ که تاسو ویې خیاله بیان یې کوم او عملي کوو به انشاءالله. کله چې بیان په دې نیت واورې که نه چې زه پرې عمل کوم الله به تا د عمل کولو توفیق درکوي. الله ګورې چا سره ظلم نه کوي، الله چا سره هېڅ چېرته ظلم نه کوي. دا زه منم نه چې یو سړی دی مخلصي، هدایت غواړي، دینداري غواړي، په توجه سره اوري، ځان بې پوه کوي او الله دې له هدایت نه ورکوي. نه، چې کله دې سړي ته هدایت نه میلاوېدو که نه پوه شو به دې سړي کې څه بیماري ده، څه مشکل پکې شته. ځکه چې الله خو زموږ ټولو دپاره څه غواړي؟ جنت غواړي. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. الله خو دعوت ورکوي د جنت طرف ته. هغه دا نه خوښوي چې ما او تا جهنم ته داسې لاړ شو. الله دا خوښوي چې ما او تا لاړ شو څه ته؟ جنت ته. او ځکه الله په سورة النساء کې ډېره ناشنا خبره کړې. زه د الله کمزوری بنده یم، زه به په قرآن کې څه سوچ کوم او زما به څه فکر وي. خو زه چې کله د قرآن کریم تلاوت کوم یو څو ایتونه سړی ډېر زیات ودرئ او چې کله زړه د سړي ژوندی نو سړی محسوسوي. یو آیت دی په سورة النساء په دې اخرني آیتونو کې او د 5مې سپارې بالکل اخرني آیت دی، د 5مې سپارې اخرني آیت دی. الله څه وایي چې ته غوږ کښېنئ او ستاسو رب څومره مهربانه دی دا واورئ او دا وګورئ چې الله ستاسو دپاره څه غواړي او زموږ دې حال ته وګورئ چې موږ څه کوو. رب زموږ دپاره څه غواړي او موږ څه کوو. نو بیا په دې کې څوک څنګه ویلی شي چې والعیاذ بالله الله ظلم کړی دی. الله په سورة النساء کې وایي ما يفعل الله بعذابكم
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله يستاسو بعذاب بني سكوما ما تسفى يدري يستاسو العذاب ذاك وكتاسو زمان شكر ذاك أو تاسو إيمان راولي نزتاسو العذاب ولي ذاك أو زكا حديث قدسي دي. حديث قدسي معنى الله دا خبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ذكري دا غير منتقل. حديث قدسي أغيك دادي الله وإيد آدم بجيا لو أن أولكم وآخركم كستاسو أولني أو آخرني يعني آدم عليه السلام نوالا دا آخرني بوري طول لا جواشي وإنسكم وجنكم أو ستاسو إنسانان مراجمشي أو ستاسو بيريان مراجمشي ويتمكو لوكي او طول دا الله پنا فرمانی بنی متفق شئی جنان اللہ وی زما پا باچائی کی وزر برابر کمیران ہوئے او کتاسو طول انسانان او پیریان طول دیندار شئی او طول تقوادار شئی اللہ وی زما پا باچائی کی وزر برابر زیادیران ہوئے. اللہ منتا سے ضرورت ہونا لئی کنا لگی ضرورت منتا زمان دے بندگی تا ضرورت لری نا من بسیو زمان بندگی بسیو او ذکر اللہ قرآن کی ویدی سے آیت تے کنا کپا توجہ سر واوریدو زرد انسان را جوان دیکھئی شرط دارے جر زرد وگونے واوری اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. الله يا أيها الناس ده نوج يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ندا يريج يا أهل الكتاب ندى أهل الكتاب خبر دا ندى مسلمانان خبر دا يا أيها الناس اي خلق طولوا ألفنا يا برج سمر طولوا أنتم الفقراء إلى الله تاسو طول فقيراني تاسو طول محتاجي تاسو طول غريباناني تاسو طول كمزوري تاسو طول عجزي دا الله فمخكي والله هو الغني الحميد او الله بزارة بحاجته استايلي شوي ذاتي بدي مبارك مجلس کی زا اغرب تا دا سوال کوم کم رب چی زمان دا خبری اوری زمان دا زیئینی او غت دا وایو چی یا اللہ من دا خبر منو چی من کمزوریو من محتاجیو تا غنی تا بی محتاجی تا زوروری تا طاقتوری تا باچا دا دنیا و دا آخرتی یا اللہ من کمزوریو خبلا کمزورتیا منو خبل گناہون منو خبلا کوتاہی منو خبلا اگر کوتاہی دا دین پا باب کی اگر منو یا اللہ منتظر من دا کوتاہیانی طولی معاف کی او پا دی مجمع کی چی سمر مسلمانان قدرمن رونا خوین دی مشومان چی سمر دی او صوب دا بیانون اوری رب العالمین دی دا طول اوبقی پا دی مبارک اشفا کی خبر ما دا کولا چی اللہ زمان عذاب تسی ضرورت لری اس ضرورت ہے اللہ تسی فائدشتی چی منگ لعذاب راکی اس فائدہ ہوتے نشتی مسئلہ داری چی موتا بخبل زان حقدار بود سر دا اللہ دا عذاب جو سو خبری بیان کم کبت نشتی اللہ تا نشتی که دولا تاسو کی اجازت رکھو کو چی مشران اجازت رکھو بیان کم یو دلی سنور خبری اللہ تا نشتی که دو دیکھے چی منگوی چی منگ دا اللہ لری شیو دیر اللہ تا بس نشتی که دو طولنا لوی لار اللہ تا نشتی که دو یادی کا اگر توحید یک یوازی دا اللہ بندگی کو دا توحید لن تعریف داری اکتی کسی نکو او نو اکتی خبری کو او نا علمی اصطلاحات تاسو تبینو نا دا تفسیرات بینو نا دا علماء غٹ غٹ اقوال لن دا توحید ستوی دا اللہ یک یوازی بندگی کول
د الله سره په ربوبیت کې الوهیت کې د هغه په نومونو کې د هغه په صفاتو کې به څوک نه شریک کې دا اولنۍ لار ده او د ټولو نه غټه لار ده چې ته الله ته نږدې کېدی شي. او دا زه نه منم چې یو سړی وایي زه به الله ته نږدې شم سره د دې چې زما توحید کمزوری دی، سره د دې چې زه په شرک کې اخته یم، سره د دې چې زه قبرونو ته پروت یم، سره د دې چې زه باباګانو ته پروت یم، سره د دې چې زه پیر پرستی کومه، زه موریدي کومه، زه تعویزګر یم، زه دا نور چې کوم خزعبلات دي او دا ګړې وړي دي د شرک د عقیدې، زه په دې کې اخته یم او زه به الله ته نږدې شم. دا د منلو خبره نه ده. څنګه به هغه رب ته ځان ته نږدې کړي د کوم رب په حق باندې چې تا یو مخلوق کېنولی دی، هغه رب به تا ځان ته څنګه نږدې کړي؟ دا د منلو خبره ده. او زه به دله په مخلوقاتو باندې مثال درکړم، ولله المثل الاعلى، او د الله خو ډېر اوچت مثال دی. که چېرته یو سړی دغه یو دوکان دی، جایداد دی، ځمکې دي، کورې دی، څه راولګېدې او دا دې خلکو ته ووایي چې دا ځمکه په دې کې نیمه چې ده دا د پلاني ده، دا ته دعوې کې او چغې وهي او ګرځي او خلکو ته دا وایي چې نه دې ځمکه کې نیمه دا د پلاني ده، او بیا کوشش دا کوي چې د چا چې اصلي ځمکه ده دا ټوله هغه راضي کې او د هغه سره ملګرتیا او یاري وکړي. ستاسو څه خیال دی دا سړی به تاسو ځان ته پرېږدي؟ نه پرېږدي. ولې؟ ځکه چې ستا د هغه حق هغه دې راغستی دی د بل مخلوق سره دي، د مخلوق حق دې راغستی دی د مخلوق سره دې شریک کړی دی او دې سره نه لګي. نو سم خیال دی چې د خالق حق راوالي او د مخلوق سره شریک کړي، نو دا خالق به تا ځان ته پرېږدي؟ تا به ځان ته رانږدې کړي؟ الا دا چې ته خالص توبه وباسې او دا کار پرېږدې بیا صحیح دی، بیا دې ځان ته رانږدې کړي. خو چې څو پورې د خالص د زړه نه توبه نه ویستې هغه رب ته ځان ته نه نږدې کوي. توحید. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحیحینو کې مشهور حدیث دی، سوسو پیری علماء کرامو بیان کړی، تاسو ته به یاد وي، د معاذ بن جبل رضی الله عنه. هغه وایي زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور او ما ته دا وایي چې یا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ تا تر دې خبرې پته شتي چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې؟ وایي ما ورته چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته ده. وایي ما ته وایي چې فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې د دې الله به بندګي کوي او د دې سره به څه شی دا ټکی یاد کړئ ښه، څه شی او شی چې ویلی شي که نه د الله نه علاوه چې څوک هم دي کائنا من کان، که هغه ملایک دي، که هغه انبیا دي، که هغه اولیا دي، که هغه علما دي، که هغه عوام دي، که ګټه ده، که ونه ده، که قبر دی او که هر څه، دا هر څه پکې دننه راغلی، دا ټول هر څه پکې راغلی. ته د الله سره څه شی به نه شریکې، دا د الله حق دی په تا باندې. بلکې توحید د دې په باره کې هو ډېرې خبرې دې ته کولو ته ضرورت نشته. دا موضوع دومره واضحه ده او دومره بیان شوې ده چې صرف تاسو ته دې دپاره کوم چې ذهن کې دا خبره صرف را تازه شي او مؤمن دې ته ضرورت لري چې وخت په وخت ده ته نصیحت وشي. دا خبره ګوره یاده کړئ، فایده ده، یاد یې کړئ. اولنی اواز چې الله په قرآن کې کړی دی اواز ندا، یعنی پلانیه، اے خلکو، اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، دې ته ندا وایي په عربۍ کې. اولنی ندا په قرآن کې هغه الله توحید کړی. سورة البقره کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده او دې ته غوږ کېږدي. الله وایي یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایها الناس، دا اولنی اواز دی چې الله قرآن کې کړی دی او خلکو ته یې کړی، صرف مسلمانانو ته نه.
او غواز د څه دپاره اعبدوا ربکم الذي خلقکم بندګي وکئ د هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي او مخکیني پیدا کړي دي د دې ځینې الله د اولنۍ ندا شروع کړې ده او قرآن کې ځای په ځای الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې توحید د حق د الله دی په بندګانو باندې زه درته یو دوه آیته صرف بیانوم او بیا هغه دویمه خبرې ته اورم او مسله دا په دې اجتماعاتو کې د غټو کانفرنسو کې والله دې شیخ ابو تراب صاحب له اجر ورکړي دې کې مسله دا چې سړی په مخه دې سوچ کړي چې وخت به ختم وي که پاتې وي وخت به ختم وي او که پاتې وي او نور ملګري ناست دي او زه له دومره لرې نه راغلی یم او یو پاو ساعت خبرې وکړم او 10 منټه خبرې وکړم نه زه موړ شوم په خبرو باندې نه تاسو ماړه شوئ په اورېدو باندې که نه خبره مې غلطه نو ځکه دې کې سړی ګډوډ شي او زه به ته مختصر یو 2-3 آیته صرف دې دپاره ووایم چې توحید د الله حق دی الله رب العزت قرآن کې دا وایي سورة بني اسرائیل کې وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبل ذكر الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبل ذكر الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بدي أو دي سبير آيتوني إمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم رحمه الله أو دير أنا أشنا خبري كريدا وقرآن وې ټول توحید او توحید هر آیت کې چې سوچ وکړو بلکې که زه دې سوچ هر ټکي کې دې سوچ وکړو نو د الله توحید ته اشاره او دا مبالغه نه لکه چې هر ټکي ته ته سوچ وکړې دا د الله کلام دی او چې د الله په باره کې خبر راشي دا توحید برایه دی معنی دا چې قرآن د اول نه د اخره پورې د ټول په توحید باندې او بیا که حدیثونه لراشو نو خبره ورانه بیا کولی شي دویمه لار چې تا الله ته نږدې کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري معنی تابعداري څه ته وایي د هغه په نقش قدم باندې تګ او د هغه په نقش قدم باندې تګ څه ته وایي چې ستا خوشحالي ستا غم ستا ښادي ستا تجارت ستا اخلاق ستا عبادت ستا توحید ستا عقیده ستا ناسته ستا پاسته ستا دوستی ستا یاری ستا دشمنی ستا رشتهداری ستا خفګان ستا خوشحالي دا هر سبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دې ته تابعداري وایي دا تابعداري نه ده چې زه په هغه خبره کې د پیغمبر تابعداري کوم کومه خبره باندې چې زموږ علاقې ولا نه خفه کېږي دا ناشنا تابعداري او په هغه خبرو کې به د پیغمبر د تابعداري دپاره عذرونه لټومه چې یاره کلیوالي نه مني زموږ پښتانې نه مني زموږ علاقې والی نه مني د کاکا زوی نه مني د ماما زوی نه مني مولوي صاحب پیجي خفه کېږي استاد جي خفه کېږي کتاب کې نه ده راغلی مذهب کې نه ده راغلی علماو نه ده راغستې مفتي صاحب یې نه بیانوي دا ټول پالتو اعذار دي دا سیر ته کېده د پیغمبر تابعداري د اول نه د اخره پورې زه دا تابعداري یادوم دغه تابعداري نه یادوم دا نیمګړي ځکه پوره تابعداري تا نږدې کوي چاته الله ته او ځکه الله په قرآن کې څه وایي په سورة الاحزاب کې لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ستاسو دپاره په پیغمبر کې یو ښایسته نمونه پرته ده اوس فایده دا والی دا د هر چا دپاره نمونه نه ده ګورې الله درې خبرې ذکر کړي لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. څوک چې د آخرت امید ساتي، الله سره مینه محبت ساتي، الله سره د میلاوېدو یو ارمان ساتي، هغه سره د ملاقات امید ساتي، آخرت مني، آخرت کې چې څه دي هغه مني. وذکر الله کثیرا، او الله ډېر یادوي. د دې سړي دپاره په پیغمبر کې یو ښایسته نمونه ده. زه تاسو ټول نه دا سوال کوم، او سوال د باندې قرض او جواب به ځان له ورکوې، خو ښه رښتینی جواب به ورکوې، ځان له به دوکې نه ورکوې. ته په هغه خلکو کې چې د پیغمبر تابعداري مکمل کوي، ته په هغه خلکو کې خو نه یې که نه چې د پیغمبر د حدیث په مقابله کې پالتو عذرونه بیانوي. زه ګورې هغه سړي ډېر قدر او احترام کوم چې کوم سړی دا ومني چې او دا زما غلطي ده او زه به صحیح کوم. خو د هغه سړي سره به څه کوې چې دا منیم نه چې زما غلطي ده، د دې سره به څه کوې؟ څه خیال دی؟ لکه ته یو سړي ته دا وایې ستا دا کار غلط دی. ولې غلط دی؟ پیغمبر داسې ویلي ته داسې کوې. هغه وایي چې دا زما غلطي ده، او کوشش کوم چې دا غلطي ختمه کړم او په نیغه لار شم. صحیح ده، موږ ورته دوام کوو، ورته نصیحت وکړو. یو سړی هغه دی چې دا نه مني چې زه به غلط یم، دا سړی نقصان دی. نو زه تاسو نه دا سوال کوم چې آیا تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ، هغه نقش قدم روان یې؟ آیا تا د جهنم د اور نه ځان بچ کړی دی؟ سړی وایي چې دې کې څه مطلب دی؟ جهنم اور او د پیغمبر تابعداري. د پیغمبر تابعداري تا الله ته نږدې کوي او د جهنم نه دې لرې کوي. او ځکه الله د مجرم خبره کوي د قیامت په ورځ، دې ته غوږ کښېږدي او د زړه په دې زړه یې ولیکئ. که دا آیت یې مخې ته او هر وخت یې په غوږونو کې راتو که نه، او دماغو کې دې راتو او زړه کې دې راتو، ته به انشاءالله د پیغمبر تابعداري ډېره مزداره کړي. الله وایي او دې ته غوږ کښېږده په سورة الفرقان کې: ويوم يعض الظالم على يديه. او د قیامت په ورځ به ظالم راولګي، په دواړو لاسونو باندې به چک ولګوي، ګوته نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، په دواړو لاسونو. او د ډېر لوی تکلیف دی. ويوم يعض الظالم على يديه. دا د دې ارمان دی، د دې خبره زړه کې ده چې ارمان کاش داسې شی. دا ارمانونه زما یو دوه بیانونه دي په دې عنوان، او هغه به ولټوئ، ډېر فایدهمند دي. د آخرت ارمانونه او امیدونه. هغه بیانونو کې دوه بیانونه ما کړي دي، او په هغې کې ما د آخرت چې څومره ارمانونه دي د مجرمانو په قرآن او په حدیث کې چې راغلي دي، هغه ما راجمع کړي دي. هغه به واورئ چې تاسو صرف د هغه مجرمانو هغه ارمانونه واورئ چې دنیا کې داسې څه وکړي چې بیا دغه چغې نه وهئ. دا ظالم دا چې په دوو لاسونو باندې چک لګولی دی، دی څه وایي؟ واورئ، الله وایي: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. دې څه وایي؟ وایي ارمان چې ما د پیغمبر لار خپله کړې وی. خیال دې دی ارمان ته اوس نو په عملو کې چې بیا دا چغې نه وهئ. یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا. دی نه دي ویلي چې ارمان چې ما د خپل مولوي صاحب هغه لار مضبوطه رانیولی وی، که هغه په غلطه هم وی، خو چې زه پسې روان. ارمان ما د پلار نیکه پښتو، هغه پښتو چې هغې کې به هغوی په غلطو چې ارمان ما هغه رانیولی، ارمان د ملګرو د بېدینو ملګرو سره ناست شو، دا قیسې نشته. یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا. خبر ذکر الله څه وایي دې ته ورکړي. سورة الاحزاب کې الله د کافرانو عذاب ذکر کوي چې د دوی عذاب به دومره سخت وي چې دوی به په دې جهنم کې داسې لکه چرګ چې په سیخ کې، لکه سیخ چې په چرګ کې وټومبي او بیا د سیخ چورلې را چورلې په اور باندې
چې سور کېږي دغه شان به الله دوی په جهنم کې سره کوي والعیاذ بالله. نو الله څه وایي يوم تقلب وجوههم في النار. تر دویم یو ارمان دی، دویم چغې وایي دغه ټیم کې به چغې وایي چې کله دا مخونه الله اړی راړی داسې په دې جهنم کې، نو دوی به وایي يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. دې ته وګورئ دوه خبرې ذکر کړي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ارمان کاش چې موږ د الله او د الله د پیغمبر منلی نورې تاسو څه کړي، تاسو د چا منلی وه هغه هم ذکر کوي چې موږ د چا منلی وه. یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. خنو دې څه چل کړی دی وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. يا الله من خود الديني مشرانو أو الدنيوي مشرانو من اليوم. سؤال ديني مشرانو من ولي نقصان دي جهنم تبوزي؟ نعم. يو حال كي جهنم تبوزي او دغشان دنيوي مشرانو چې کله د دینی مشر او د دنیوي مشر خبره د قرآن او حدیث خلاف وا او ته پوه شوي چې د قرآن او حدیث خلاف ته او بیا هم ضد او تعصب او عناد کې دا خبره ته نقصان او د مشر هغه خبره منل که دیني او که دنیوي چې هغې باندې دلیل دا خو شریعت ته ته ویلي سې کوه، دا خو الله او د الله پیغمبر ته ته ویلي سې کوه. نو تابعداري د چا؟ تابعداري د پیغمبر د الف نه د یا پورې چې سره د پیغمبر ویلي هغه کوه او د پیغمبر تابعداري معمولي مه ګڼئ ګورئ او د پیغمبر حدیثونه معمولي مه ګڼئ. نن سبا بعض راوتي دي د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو پورې مذاق کوي او کله امام بخاري پورې ټوغې کوي او کله په امام مسلم پورې ټوغې کوي. ما اوس د یو ملګري سره خبره کوله او دا ما مخکې هم کړې ده او بیا هم کوم او بیا هم کوم. یو وخت کې دا فتنه د انکار حدیث په دې پښتنو کې داسې یو کس ډېره مشهوره کړه. ما سره کسانو د پاکستان نه افغانستان نه او د یورپ ملکونو نه رابطې کولې او دا به څه کېږي او دا به ته څه ویې او په دې څه لیکل وکړه او داسې وکړه او دغه وکړه علما هم رابطې کولې. هغوی ته ما دا وایي د الله بندګانو دا صحیح خبره ده، د خفګان خبره چې یو سړی د پیغمبر د حدیثونو نه انکار کوي په هغې پورې خاندي ټوغې کوي، دا د خفګان خبره ده. ولې اول پیر په دنیا کې داسې وشو چې یو سړي د پیغمبر په حدیثونو پورې خاندلي؟ وی نه. اول پیر چې انکار د حدیثونو نه وکړو؟ وی نه. دا خو د سونو کلونو نه دا فتنه را روانه ده، هغه ټول الله ختم کړي دي، تباه و برباد کړي دي. هغه حدیثونه هم ژوندي دي، هغه امام بخاري هم شتي، د هغه کتاب هم شتي، امام مسلم هم د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، کتاب هم شتي، ترمذي هم شتي، نسایي هم شتي، ابن ماجه هم شتي، بیهقي هم شتي او نور او نور او نور. هغه ټول هغه مقام زموږ په زړونو کې اوس هم ژوندی دی، هغه کتابونه د هغوی اوس هم ژوندي دي، هغه فتنې ختمې شوي دي، هغه خلک تللي دي ورک شوي دي، څوک یې باس هم نه کوي. او دا یو څو فتنې چې چلېږي را چلېږي زموږ په دې خوا او شا کې دا به انشاءالله الله ډېر زر ختمه کړي. حدیثونه د پیغمبر پاتې دي، منکر د دې حدیثونو دی به ختمي. دا زموږ ایمان دی، ځکه چې حدیث ولې نشي ختمېدی؟ حدیث په دې نشي ختمېدی چې د دې د حفاظت ذمهداري د چا اخیستې ده؟ الله اخیستې. نو د الله په خبره کې خو شک نشته ګڼې انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. الله وی موږ دا وحي درلېږلی ده، الذکر وحي ته وایي او قرآن هم وحي ده او حدیث هم وحي ده، خو یو پټه وحي ده بله ښکاره وحي ده. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري معنی دا ده چې د هغه د حدیثونو په قدر کې او د هغه ضعیف حدیث، کمزور حدیث، منګړت حدیث
صحیح ده تا ته چا دا نه دي ویلي چې ته کمزوري حدیثونه منه نه تا ته چا دا ویلي چې دروغجن حدیث منه خو چې ثابت شي اله خو صحیح حدیثونو ته غلط ویل په حدیثونو پورې ټوکې کول دا د مسلمان طریقه نه ده. ښه یو درېیمه موجبه ذکر کوم اخرنی او هغه ده الله ډېر یادول دا ته الله ته نږدې کوي. الله ډېر یادول دا ته الله ته نږدې کوي او په مخه د الله ذکر په دې ژبه باندې ساته او څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلو وی همیشه د خپله ژبه لمده ساته د الله په ذکر سره دا او دغه نصیحت کړه. زمام نصیحت ته ټول اوریدونکو لیدونکو حاضرینو ته او کوم چې غایب دي دې مجلس نه هغو ته چې خپلې ژبې همیشه د الله په ذکر سره لمدې ساتي. قرآن کې الله څه وایي؟ سورة البقره کې موږ ټول دا غواړو چې الله موږ یاد کړي. غواړو که نه غواړو؟ الله تعالی یادوي چې کله ته یاد کړي او د الله د یادولو ډېرې طریقې دي. ګورې لکه دا موږ چې اوس دلته ناست یو که نه دا موږ الله یادوو دا م الله یادوو د الله پیغمبر یادوو د الله دین یادوو ورب الکعبه کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده زه د هغې سعودي عرب نه چې دې کوټې ته راغلی یم دا صرف دې خبرې راښکو دی یم چې زما رب زما د راضي شي او دا تاسو چې ما ته ناست او دا دومره تکلیف کوئ او د هغه وخت نه ناست او بیا به هم ناست تاسو هم انشاءالله دې دپاره راغلي چې خپل رب راضي کړئ که نه نو دې دپاره راجمع شوي دې ته د الله یادول وایي دا د الله یادول چې کله موږ الله یادو الله موږ یادوي. او قرآن کې الله سوي دې ته وکړي سورة البقره کې الله وایي فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم ما يدوي زو تاسو هسې که وزیر اعظم صاحب زموږ تذکره چېرته یو مجلس کې وکړي کېدای شي موږ له یو هفته خوب هم رانشي وزیر اعظم زما باس کړی. وزیر اعظم خو ډېر غټ سړی دی هسې داسې د علاقې داسې معمولي غونډه کې مشر که چېرته ده ته مجلس کې اواز وکړي پلانیه نو دی به چې ویډیو هم جوړه کړي بیا به دا کلیپ هم هر چا ته لیږي او د ده په شان مخلوق ده ته اواز کړی دی هېڅ غټه خبره نه ده. نو څه خیال دی چې الله ستا باس د عرش په خوا کې په عرش باندې وکړي او ملایکو په مجلس کې وکړي د دې نه غټ عزت به نشته نه چې الله ستا تذکره په اسمانونو کې وکړي او دا هله کېږي چې کله ته الله یادوي. او یو حدیث به راته ووایم چې زړه خوشحاله شي د هغه ماسپښین نه ناست یې او لا مخکې پروګرام کې څه یو 2-3 علما پاتې دي یو حدیث ته ته وایم چې زړه خوشحاله شي. یو حدیث کې داسې راځي خلاصه به یې ته ذکر کړم چې کله یو قوم کینی د الله دین زده کوي قرآن د الله زده کوي او الله یادوي. یو حدیث کې ورسره دا دی او په پیغمبر باندې درود وایي. د دې حدیث ډېر الفاظ دي زه درته خلاصه ذکر کوم ځکه چې زموږ د بعض ملګري د دې بعضو د ذهن همیشه سلبي یعنې ټول بیان چې اوري په هغې کې یو نقطې ته ناست چې کوم ځای کې یو نقطه راشي چې زه بیا وروسته وایم دې ځای کې خطا شوی او چې کله د بیان ته کېناستې که نه او د اخره پورې او په دې نظر ناست شوې چې زه به دې غلطي راوباسم الله مې قسم دې غلطیانې به دې راوباسم. زه خو انسان یم ژبه مې خطا شي حدیث مې نیم وي پوره مې نه کړو ترجمه مې لکه وکړه هغه مقصدي نوره مې ونه کړه سواله به ته وایي چې دا څنګه مولا او خبره پوره ونه کړه او داسې او دغه نو زه درته دا خبره کوم چې د دې حدیث ډېر الفاظ دي. کوم سړی چې قرآن دپاره راجمع شي حدیث دپاره په پیغمبر درود وایي الله یادوي کله چې دا ملایک د دې مجلس بر اسمانونو ته وخیږي الله ته تپوس وکړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي او الله ته پته وي الله ته تپوس وکړي وایي زما بندګانو څه کوئ هغو ته یې الله ته یادوئ وایي نور او د جهنم غوښتنه کوله او نور او د جهنم نه د بچ کېدو سوال یې کوه هغو ته الله ورته وایي زه یې لیدلی یم وایي نه وایي که زه یې لیدلی وی سم خیال دی وایي الله که ته یې لیدلی وی که نه نو چې د دوی ستا سره په نه لیدو کې دومره مینه ده چې ته یې لیدلی وی چې بیا به ګورې تا سره څومره مینه وه او دوی دا جنت لیدلی دی وایي نه یا الله
نو کلیدلې وی الله کلیدلې وی نو بیا خو به پسې ځان سم وجلې وی دا جهنم لیدلې وی نه وی کلیدلې وی الله کدا جهنم لیدلې ټول عمر به دوی دغه کوشش کوله چې الله موږ دې جهنم نه بچ کړي الله ته تاسو ګواه شئ زه د دوی نه راضي یم او څه چې دوی غواړي جنت دا مې دوی له ورکړی دی او د څه نه چې دوی یېرېږي جهنم دا مې دوی ساتلی او تاسو دې ګواه شئ ملائکو ته یې الله فیهم فلان په دوی کې پلانې دی الله هغه د بیان له د ذکر له نه و راغلی د هغه د چا سره څه کار و یا څه ضرورت یې راغلی دی ناست الله ورته وایي دا داسې برکتي قوم دی چې د دوی سره څوک کیني هغه نه بدبخته کېږي چې په دوی باندې رحمت راورېږي دا دوی سره چې کم ناست دي دا چې بیان له راغلي نه دي په دوی ورسره هم رحمت راورېږي او آخر په مجلس کې یو حدیث کې داسې راځي چې آخر مجلس کې څه وویل شي دا څه پته وی الله د طرف نه اعلان وشي چې قوموا مغفورا لکم پاسئ په داسې حال کې چې الله ستاسو ګناهونه بخښلي دي صرف بخښلي نه دي او ستاسو بدیانې په نیکیانو بدلې کړي دي نو موږ ټول دا غواړو چې الله موږ ته د الله طرف نه دا اعلان موږ ته وشي نو دا د الله یادول دي د تاسو دلته راجمع شوي الله قرآن کې څه وایي په سورة الاحزاب کې او دا زما اخرنۍ خبره ختموم الله وایي يا أيها الذين آمنوا أو تكلا ولش يا أيها الذين آمنوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتكلا يا أيها الذين آمنوا ولش غوب تكيلا لا تاتوي زكيتي منكم ذات المؤمنان وايو إيمان ولا نيم ألا تاتوي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللوي والرب ياتكي ودير ياتكي هذا الله ده مؤمنان صفتهم دق سورة الأحزاب كده دير صفاتي ده مؤمنان ذكر كريم مؤمن دادي 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 الله منسكي سوي والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات او مؤمنان هغه خلق دي چې الله ډیر یادوي هغه ښځې دي او هغه سړي دي او یو حدیث دا یاد کړه دا په صحیحینو کې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی انا عند ظن عبدي بي بنده چې په ما څنګه ګمان کوي زه د سره کړم او ذکر د دا په الله ښه ګمان کوي ښه ګمان کوي الله د سره کړم دویمه وانا معه اذا ذكرني او چې کله دا بنده ما یادوي زه د سره یم زه د ملګرتیا او بلا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كديما دزان سريات كي يعني پت ميات كي الله يزم دي دزان سريات وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه او كچرت ديما په یو بیٹک او په مجلس کې یاد کی الله وزر د تذکرہ په دې مجلس کې کوم چې د مجلس نه وره یعنی ملائکه کې د تذکرہ وشي نو د الله ذکر په مخه کوي او صرف اخرنی خبر یونس علیہ السلام هم ټول پیژني غټ امتحان هغه دا راغلی چې د وی خېټه ته ورسېدل او الله رب العزت سورة الانبیاء کې سورة الصافات کې په نور ځایونو کې دا خبره کړې ده په ډېرو ځایونو کې الله دا خبره کړې ده ها یو بونه یو بوټو کم کړو یونس علیه السلام د قوم نه مرور شوله الله په امتحان راوستو د مې خېټې ته وره ډېره خوندوره قصه ده په دې ما تفصیلي بیان هم کړی چېرته واوره الله وایي وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن
قدر عليه. الله وی مهی والا یاد کئی تلو خپشیو د خپل قوم نه خدا ګماني چرته نو کړی چې موږ به په ده باندې تنګسیا راوړو. او فساهم فکان من المدحضین. او هغه قرعې څو پیرې واچول او د ده دومره ووتو بیا المهي خېټې ته لاړ. نو الله څه وایي په دې توره تیاره کې او دا تیرې څومره تیرېږي، یعنې تیاره د مهي د خېټې، تیاره د دریاب، تیاره د شپې، تیاره د وریځو. الله وایي فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غزي كي چري واري الله تا ويا الله تپاكي ما ظلم کړی دی، ما له نو پکار چې زه مرور راغلی دی. الله ته چیرې وویلې په کوم ځای کې؟ د مۍ په خېټه کې الله یاد کړو. په موږ خو چې دومره سخته نه راغلی، په چا راغلی؟ که څوک د مۍ خېټې ته ولیدلی لاس وجود کې ما پکې شپه کړې ده، داسې سخته په هېڅ چا نه ده راغلی، په هېڅ چا نه ده راغلی. او دا لویه سخته خو هغه سخته کې هم خپل رب یاد کړو. او ځکه بعضو روایتونو کې داسې راځي او په دې کې اکثر اسرائیلي روایت هم شته، وایي کله چې ټول اسرائیلي نه دي، بعض پکې اسرائیلي دي، وایي کله چې ده الله ته اواز وکړو نو ملایکو الله ته دا وایي چې یا الله دا اواز اشنا دی خو د ناشنا ځای نه راځي. الله ورته وایي تاسو ونه پېژندوئ؟ نه. وایي دا زما بنده دی که نه، یونس علیه السلام د مۍ خېټې ته مې وراچولی. هغو سپاره شو که یا الله دا خو ډېر نیک بنده او د ده پلانې عمل به موږ راوړو، د ده پلانې عمل به موږ راوړو. یا الله دا امتحان ته لرې کړي. الله لرې کړو. الله څه وایي؟ ګوره د الله د ذکر کولو فایده. فاستجبنا کله چې ده دا چغې وویلې الله ته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دا واوري دا اکثر ملګرو ته سنه سرغمي سنه مشکلي کنه، دا واوري الله سوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله وی ما دا خبره واورېده، ما دا غم نه راوویستو. الله وی زه مؤمنان ته پېژنم د غمونو نه راوباسم. صرف دا خبره یاد کړه. سورة الصافات کې الله وی فلولا أنه كان من المسبحين. که چېرته ده زه نه یادولی که نه او زما ذکر یې نه کولی للبث في بطني إلى يوم يبعثون. الله وی که ده زه نه یادولی که نه ما دې د مهي دې خېټه کې د قیامت ته ورځې پورې پرېښودو ما نه راویستو. یعنې دی چې دې سختې نه راوتې دی څه د لاسه راوتې دی؟ د الله د یادولو د لاسه. نو الله ډېر یادوي او نورې ډېرې طریقې دي او خبره به رانه اوږدې شي. خو که چېرته انشاءالله سعودي عرب ته الله په خیر خیرت سره ورسولم نو په دې باندې به مستقل یو څو بیانونه وکړم، الله ته یې نږدې کېدو لارې. نو دا باقي خبرې به ټولې بایې کې واورئ. زه په آخره کې او په اوله کې د الله شکر ادا کوم. له الحمد اولا واخره. اوله او اخره کې دا ټول دغه توفیق دی. د هغې لپاره زه شکریه ادا کوم د قدرمن شیخ ابو تراب صاحب چې دا دومره کوشش، دا دومره محنت، دا دومره ذمهواري، دا دومره ګران کار او دا دومره لوی قدم یې اوچت کړو. نو زه د هغوی شکریه د زړه د کومې نه ادا کوم. او حدیث کې دا راځي چې څوک د مخلوق شکر نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي. د هغوی سره چې کوم ملګري دي
شیخ احسان صاحب شو او دغه شان شیخ حزب الله صاحب شو او دا نور چې کوم ملګري دي نجیب صاحب دی سالم صاحب دی د دې جامعې نور اراکین دي دلته چې کوم نور علما د بلوچستان دي خصوصا دا ټول شکریه ادا کوم چې زما په شان کمزورې بنده د الله ګناهګار ما له دومره موقع راکړه چې زه دلته ودرېږم او تاسو ته خبرې وکړم دا باقي چې کوم نور علما راغلي دي د هغوی هم د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم او ما د هغوی په مخ کې چې دی نو خبرې وکړې نامناسبه او د هغې نه بعد ستاسو شکریه ادا کوم د زړه د کومې چې دومره راغلی او دومره کېناستئ او کومه مینه چې ما له د بلوچستان خلکو د کوټې خلکو راکړه دا هېرول نه په اسلام کې شتي او نه د پښتو دی چې دا زه هېره کړم یعنې دا به زه خپلو بچو ته ووایم که چېرته کوټې ته لاړ شئ او بلوچستان ته نو د دې خلکو به ډېر قدر او عزت کوئ ځکه چې دوی زموږ ډېر قدر او عزت کړی الله دې ستاسو ټولو قدر او عزت وکړي او الله دې ستاسو د کورونه دا دې الله ښاد او آباد لري تاسو دې الله خصوصا د هر شر او مصیبت او د فتنې نه دې الله تاسو لرې ساتي او دا دعا خصوصا تاسو ته په دې کوم ځکه چې ملګري به وایي ما ته هم وروسته به او کېدای شي اوس هم به وایي چې ته صرف دوی ته نه دا خصوصا دوی لپاره وایي او دا یو تحفه ده ځکه چې څوک د سره ښه وکړي ته به ورسره ښه کوې او چې څوک د سره ښه وکړي ته به یې یادې او هېرې به یې چېرته نه نو الله دې تاسو سره ښه وکړي او دې به موږ څه بدله درکړو خو دکه به ووایم چې الله دې تاسو نه راضي شي او الله دې په تاسو د رحمتونو د خوشحالو د هر نعمت دې الله په تاسو باران راووري او الله رب العزت دې دلته چې دا څومره مسلمانان راجمع شوي دي او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ایني الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي دلته چې کوم محتاج ملګري دي او که څوک دا بیان اوري ټول به ګیري الله دې د هغوی د حاجتونه پوره کړي که په چا قرضې دي الله دې ورله دا قرضې ختمې کړي که څوک بیماران دي الله دې ورله روغ صحت ورکړي که څوک علم زده کول غواړي الله دې ورته علم نافع نصیب کړي که څوک په یو فتنه کې پرېوتی دی الله دې د دې فتنې نه بچ کړي او که څوک تجارت کوي الله دې ورته پکې برکت واچوي که څوک مزدوري کوي الله دې ورته پکې برکت واچوي او الله سبحانه وتعالی دې دلته د راجمع کېده زموږ د ټولو د بخښنې یو ذریعه وګرځي